تحقیق او مسلک دی زینات دی ځوان زحمت پر اختیار دی عزت دی ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام اوږدې خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبې د چنګاښ میاشتې 26مه نیټه ده. په سر کې د خبرونو سرټکي د بغلان ولایت د تخنیکی زده کړو په مرکزونو کې د حرفوي پروګرامونو پیل. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې اکاډمیک بورډ غونډه جوړه شوه او مالی او اداري مرستیال د بغلان د تخنیکی او مسلکي زده کړو له مرکزونو څخه لیدنه وکړه. زه مرتضی احمدی یم د خبرونو پیل. د بغلان ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د حرفوي زده کړو دویم پړاو پیل شو. په دې مراسمو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې مالی او اداري مرستیال محترم مفتي فضل الرحمن فاضل هم حضور درلود او وینا یې هم وکړه. نوموړي په خپل خبرو کې وویل چې په ټولنه کې د کار موندلو لپاره حرفوي زده کړې خورا مهمې دي او د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي اداره د دې پروګرامونو څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې له حرفوي پروګرامونو څخه سلګونه کسان فارغ شوي او د کار په بازار کې په دندو بوخت دي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې اکاډمیک بورډ غونډه د یاد ادارې د تخنیکی او مسلکي چارو مرستیال محترم مولوي غلام سعید احساس په مشرۍ جوړه شوه. د دې غونډې په پیل کې د اکاډمیک بورډ د تیرې غونډې پریکړې وڅېړل شوې او اړوندو څانګو د خپلو کړنو راپورونه وړاندې کړل. د یادې غونډې په دوام کې د غونډې برخوالو د تعلیمي نصاب د پراختیا د لایحې د تعیین او همدارنګه له اداراتو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په باب خبرې وکړې او په دې برخه کې لازم تصمیمونه هم ونیول شول. د علمي بورډ په نننۍ غونډه کې پر نورو اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشوې او غونډه په دعایي سره پای ته ورسېده. او د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې مالي او اداري مرستیال د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته د خپل سفر په ترڅ کې بغلان ولایت ته سفر وکړ او د یاد ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرکزونو څخه لیدنه وکړه. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې مالی او اداري مرستیال محترم مفتي فضل الرحمن فاضل د یادو مرکزونو ټول تحصیلي او تعلیمي اسناد وڅېړل او همدارنګه د تخنیکی او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې څخه لیدنه وکړه. د یادولو وړ ده چې ښاغلی مفتي فاضل بغلان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت له پلخمري میخانیکي انسټیټیوټ د خنجان کثیر رشتوي انسټیټیوټ او د صلاح کثیر رشتوي عالی لیسې څخه هم لیدنه وکړه. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په یو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.